د افغانستان اسلامي امارت علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري اصنافو دکاندارانو لپاره د مطبوعاتي کنفرانس له لارې سهولتونه اعلان شول. په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال ښاغلي مولوي عبدالسلام حنیفي، د مالیې وزارت ښاغلي وزیر ملا محمد ناصر اخوند، د مالیې وزارت د ګمرکونو عوایدو معین ښاغلي ملا عبدالقاهر حاجي ادریس، د عوایدو لوی ریاست رئیس ښاغلي مولوي حافظ شاه حسین حسیني او د دغه ریاست مرستیالانو او رئیسانو په ګډون د امارت یو شمېر وزیرانو او مشرانو ګډون کړی و. د ریاست الوزرا اداري مرستیال ښاغلي ملا عبدالسلام حنیفي له لوري دغه سهولتونه د رسنیو له لارې له ولس سره شریک شول. همه دکانداران و کسب و کارانی که در افغانستان وجود دارند تا 2 میلیون سالانه فروشات داشته باشند از مالیه مطلق معاف است. از 2 میلیون اضافه تر کسی فروشات داشته باشد سالانه تابع قبلا مالیه 0.5% بود و هم فروشات 1 لک افغانی 1 لک و 2 میلیون اضافه شد و 0.5% هم به 0.3% تخفیف شد. کسایی که بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالیه هستند. تا 2 میلیون معاف است. همه دکاندارا، همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند اونا مطلق از مالیه معاف هستند. از 2 میلیون اضافه شد باز در اون صورت همون زیادت تابع مالیه هست. کسی مثلا 3 میلیون فروشات داشته باشد 2 میلیون از مالیه معاف است، اما 1 میلیون اضافی از این تابع مالیه هست و هم 0.3%. اگر کسی 4 میلیون سالانه فروشات داشته باشد 2 میلیون از مالیه معاف است، اما 2 میلیون اضافه از این تابع مالیه می شود 0.3%. این یک سهولت بزرگ همراه ملت افغانستان است. کسایی که کاروبار خرد ریزه دارند همه از مالیه معاف هستند. د مالیې وزارت محترم وزیر ښاغلي ملا محمد ناصر اخوند د کنفرانس ته ویل اسلامي امارت چې له ولس سره کومې وعدې کوي هغه عملي کوي. څنګه موږ ورسره وعده کړې وه امارت اسلامي له خپلو هېوادوالو سره له خپل ولس سره وعده کړې وه چې موږ تاسو ته سهولتونه ایجادوو. دا داسې نه وو چې یوازې د ژبې پر سر باندې وعده ولري. الحمدلله امارت چې څه ویلي دي هغه یې عملي کړي دي. دغه کنفرانس ته راغلو اصنافو نمایندګانو د اسلامي امارت له دغې پریکړې هرکلی وکړ. ما در قدم نخست از مسئولین امارت اسلامی به خصوص از جناب شیخ صاحب مولا هیبت الله آخوندزاده اظهار سپاس و قدردانی می‌نماییم به نسبت از اینکه یه طور یک شرایطی که خود امارت اسلامی به بحران‌های اقتصادی مواجه است از طرف کشورهای غیر اسلامی مورد تحریم قرار گرفته، با آن هم بالای ملت افغانستان به خصوص پیشاوران و دکانداران شفقت نموده و لطف نموده. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم اصنافو لپاره سهولتونه رامنځته شوي وو.